دا جهان دی تال اصحابانو نارو خان دی بلبل مشالو ندی داسی مشالو ندی چل مروت حیران دی د صحابیاتو د ژوند پلوشه. درنو اوریدونکو ستاسو پام راړو د الحاج مولوي محمد یاسین فهیم صاحب د صحابیاتو د ژوند د پلوشو و خپرونو ته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمن اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د صحابیاتو د ژوند پلوشې. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې به انشاءالله تاسو ته د حضرت رفیدې انصاري رضی الله تعالی عنها په هکله معلومات درکړو. نوم یې رفیده انصاریه او دې ته رفیده اسلمیه هم ویل کېدل، او د دې مبارکې نوم د خندق په ورځ د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارکه ژبه باندې هم یاد شوی. رفیدې د الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مسجد کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تر مخه اسلام قبول کړی، او د هغو ښځو سره چې هغوی د الهی پیغمبر سره د الله او د هغه د رسول اطاعت بیعت کړی ګډون کړی. لکه چې الله فرمایي: یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ان لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. ای پیغمبره، کله چې تا ته مؤمنې ښځې د بیعت کولو لپاره راشي او د دې خبرې ژمنه وکړي چې هغوی به له الله سره کوم شی نه شریکوي، غلا به نه کوي، زنا به نه کوي، خپل اولاد به نه وژني، او د خپلو لاسونو او پښو په منځ کې به کوم بهتان جوړ کړی نه راوړي، او په کوم معروف کار کې به ستا نافرماني نه کوي، له هغو نه بیعت واخله او د هغو په حق کې له الله نه مغفرت وغواړه. په یقیني ډول الله بخونکی او رحم کوونکی ذات دی. الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر ښځو باندې شرط کړه او وی ویل چې ولا تغششن ازواجکن، تاسې د خپلو خاوندانو سره خیانت مه کوئ. نو ښځو ورسره بیعت وکړه او بیا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مجلس نه ولاړې. امام احمد روایت کوي او په دغه روایت کې راغلی چې سلما بنت قیس چې د الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاله وه او د هغه سره دواړو قبلو ته لمونځ کړی، او د عدي بن نجار له ښځو څخه وویلي دي زه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلم او ورسره مې د انصارو د ښځو په ډله کې بیعت وکړه. نو کله چې الهی پیغمبر په موږ باندې دا شرط کو چې د الله سره به څه نه شریکوو، غلا به نه کوو، زنا به نه کوو، او خپل اولاد به نه وژنو، بهتان به نه کوو چې د خپلو لاسونو او خپلو پښو ترمنځ یې جوړ کړو، او په نیکي کې به ورڅخه سرغړونه نه کوو. نو الهی پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې ویلې چې ولا تغششن ازواجکن، خپلو خاوندانو سره به خیانت نه کوئ. رفیدې وویل نو موږ د هغه سره بیعت وکړه، بیا موږ ورڅخه ستانه شو. نو ما یوې ښځې ته وویلې چې ما غشو ازواجنا، زموږ خیانت زموږ د خاوندانو سره څه دی؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغې ښځې پوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وویلې تأخذ ماله فتحابي به غیره، چې تاسې د خپل خاوند مال اخلی خو د خپل خاوند سره محبت نه کوئ، بل چا سره محبت کوئ، دا د خپلو خاوندانو سره خیانت دی. الله رب العزت دی
زمونږ خویندو ته توفیق ورکړي چې د الله رب العزت د اوامرو او د الله رب العزت د احکامو مطابق خپل ژوند تیر کړي او د خپل محبت خپل خاوند پورې محصور او محدود کړي تر څو چې الله رب العزت دوی ته عزت د دنیا او عزت د آخرت ورکړي او که خدای مکړه خاوند خواري باسي د هغو مال خوري او د دیو ارتباط او د زړه مینه بل چا سره وي نو داسې ښځو سره به الله په آخرت کې حساب کوي. څه وخت چې رفیده د الهي پیغمبر سره له بیعت کولو فارغه شوه او د خپل اسلام او مسلمانېدلو اعلان یې وکړه نو خپل ځان ته یې ډیر ښه او شریف کار غوره کړ او هغه دا چې د مسلمانانو د زخمیانو علاج او خدمت یې په غاړه واخیست. نو آیا له دې کار څخه چې ناتوانو ناروغانو ته د مرستې لاس اوږد کړي یا د فی سبیل الله زخمیانو خدمت وکړي بل ښه کار شته؟ ځکه د جنگ ټپي د درد او فریاد په سخت حالت کې وي او بیا داسې هم وي چې د مرګ په حالت کې وي او عالم الاموات ته نږدې شوی وي نو کله چې دغه راز ټپي د مرستې او همدردي خبره واوري چې ورسره په عملي توګه د علاج ښېګڼه کیږي نو د هغه دردونه سپکیږي او ورسره د جوړښت هیله پیدا کیږي او په دې فکر کیږي چې کله روغ شي او د توان خاوند شي نو د پخوا په شان به په ډیرې خوښي او توان د ژوند کارونه کوي او د خپلې کورنۍ او ټولنې او د خپل دین په نسبت به خپل وجایب او مسئولیتونه په صداقت او امانت سره سرته رسوي. نو رفیدې د ټپیانو د خدمت ښه احساس درلود او د علاج او خدمت په لاره کې له ډیره زړهسواندي او خواخوږي او اخلاص څخه کار اخیست. حضرت رفیده انصاریه رضی الله تعالی عنها د خندق په غذا کې د جنگ د ټپیانو سره د خواخوږي او خدمت خورا مهم نقش درلود او د خپل انساني او اسلامي حیثیت او مقام ښودنه یې کوله. د سیرت کتابونه لیکي کله چې د مکې قریشو د خپل لښکر سره د شاوخوا قبیلې لکه غطفان او داسې نور خلک ملګري کړل او غوښتل چې د مسلمانانو سره وجنګیږي او هغو ته تکلیف او تاوان ورسوي نو بیا همدغه الهي مدد او نصرت دی چې د پیغمبر او مؤمنانو سره کیږي او دښمنان د ناکامی او محرومیت سره مخامخ کیږي. پاک قرآن د خندق غزا له ماجرا او جریاناتو څخه داسې یادونه کوي او الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمة الله علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیهم ریحا وجنودا لم تروها وکان الله بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. الله رب العزت په هغو باندې بادونه ولیږل او باد بېشکه د الله له لښکرو څخه دی او هغه د قریشو په مشرکینو او پر هغو کسانو چې د هغو سره ملګري شوي ول الله دا ورولېږه نو باد د هغوی دیګي نسکور کړل او د هغوی اورونه یې مړه کړل خیمې ورته وغورځولې او هغوی دا احساس وکړه چې د مسلمانانو په لاسونو کې پریوتونکي او محاصره کیدونکي دي تر دې چې په داسې حالت کې شول چې نه پوهېدل څه وکړي. هغو دا ګمان کړی و چې د ځمکې د لښکر سره جنګېدونکي دي ولې په دې نه پوهېدل چې د آسماني لښکر په مخ کې څرنګه ودرېدلی او ورسره وجنګېدلی شي. دا د جلیل القدر صحابي حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه د دغې ورځې څخه موږ ته یادونه کوي او امام احمد روایت کړی او په سند کې راغلی دی چې محمد بن کعب قرظي وایي چې موږ څخه یو زلمی چې د کوفې له خلکو څخه و حذیفه بن یمان ته وویلې ای د عبدالله پلاره آیا تاسې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی او د هغه سره مو ملګرتیا کړې ده؟ نو حذیفه بن یمان رضی الله تعالی عنه ورته ویلې هو ای وراره موږ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدلی او د هغو سره مو ملګرتیا کړې ده. هغه ځوان بیا ورته څه وایي فکیف کنتم تصنعون نو تاسو څه کول؟ حذیفه ورته وویلې بېشکه موږ کوشش کوو والله لقد کنا نجهد. هغه ځوان ورته څه وایي والله لو ادرکناه ما ترکناه یمشي علی الارض ولجعلناه علی اعناقنا. پر الله سوګن که موږ هغه موندلی وای یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره زموږ ملاقات شوی وای نو موږ به هغه نه وای پریښی چې پر ځمکه باندې تګ وکړي هغه به مو پر خپلو اوږو باندې اخیستی وای. نو حذیفه ورته وایي ای وراره
په الله سوګند موږ د الهي پیغمبر سره د خندق په غذا کې وو نو الهي پیغمبر د شپې اوږد لمونځ وکه بیا یې موږ ته خپل مخ واړوه او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې ویلي من رجل یقوم فینظر لنا ما فعل القوم يشترط له الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يرجع أدخله الله الجنة یا داسې رسول الله ویلی چې اسأل الله ان یکون رفیقی فی الجنه کوم سړی به وي چې هغه پورته شي زموږ دپاره وګوري چې د قریشو لښکر څه کوي بیا هغه راستون شي الهي پیغمبر هغه ته دا شرطوي چې هغه راستون شي له الله څخه غوښتنه کوم چې هغه ما سره په جنت کې زما ملګری وي رسول الله دا خبره وکړه څوک ونه درید نو الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه وغوښتلم او ما ته څه چاره نه وه چې هغه وبللم نو ویې ویلې چې یا حذیفه یا حذیفه فاذهب فادخل في القوم فانظر ما يفعلون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا ای حذیفه لاړ شه په قوم کې ننوځه وګوره چې هغوی څه کوي او چاته هیڅ مه وایه تر هغه چې ته موږ ته راشي حذیفه وایي بیا زه لاړم په قوم کې یعنې د مشرکینو په قوم کې داخل شوم باد او د الله لښکر هغه څه کول چې ویې کړل نه به یې هغوی ته دیګي پرېښودل نه اور او نه خیمه نو ابو سفیان بن حرب ودرېد او ویې ویل ای د قریشو ډلې هر سړی د خپل ناس سړی وویني نو حذیفه وویل نو ما هغه سړی چې ما ته نږدې و له لاسه ونیوه او ورته مې وویله ته څوک یې هغه ویلې زه فلانی د فلاني زوی یم بیا ابو سفیان وویل ای د قریشو ډلې په الله سوګند بېشکه تاسې په یو داسې مقام کې چې څاروي هلاک شول او بنو قریظه له موږ څخه مخالفت وکه موږ ته له هغو هغه څه را ورسېدل چې هغه مو خوښ نه دي او له باد څخه مو هغه څه ولید چې تاسې وینئ په الله سوګند موږ ته دیګي پر خپل ځای نه درېږي موږ ته اورونه بل نه پاتې کیږي او نه خیمې پر خپل ځای درېږي نو زه او زه دغه دی تلونکی یم نو بیا خپل اوښ ته ورغی ورباندې سپور شو او د مکې په لور مخ په حرکت او تللو شو حذیفه وایي که د الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره زما د عهد نه وی چې ته څه مه وایه تر څو چې موږ ته راشې نو ما به ابو سفیان په غشي سره وژلی وای حذیفه وایي بیا الهي پیغمبر ته راغلم او هغه د خپلو ځینو ښځو په څادر کې لمونځ کوه نو بیا چې هغه ولیدم نو زه تر څادر لاندې کړم او بیا یې رکوع او ورپسې سجده وکړه کله چې الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم له مانځه څخه فارغ شو نو ما ورته له حاله خبر ورکه او چې غطفان د قریشو کړه ولیده نو د خپل هیواد په لور روان شول الله رب العزت فرمایي دا به واورو خدای ترې ناراضي دی ترې راضي هم د دوی زړونه دي خدای ترې ناراضي دی ترې راضي هم د دوی زړونه دي خولې د ګستاخانو ماتې کړې آیاتونو دي خولې د ګستاخانو ماتې کړې آیاتونو دي رضی الله عنهم دا قول د قرآن دی بلبل مشالونه دي دا جهان دی تعالی اصحابانو نروخان دی بلبل مشالونه دي قدرمن اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ الله رب العزت فرمایي ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا الله د کافرانو مخ واړوه هغوی بې له کومې ګټې ترلاسه کولو د خپلو زړونو له تاو سره همداسې بیرته ستانه شول او د مؤمنانو لخوا هماغه الله د جنګېدو لپاره کافي شو الله ډیر زورور او برلاسی دی او له اهلو کتابو بنو قریظو نه چې کومو کسانو د دغو یرغلګرو ملګرتیا کړې وه الله له کلاګانو څخه هغوی راکوس کړل او د هغو په زړونو کې داسې ویره واچوله چې نن تاسې له هغو نه یوه ډله وژنئ او بله ډله بندي کوئ تاسې د هغو ځمکې او د هغو د کورونو تاسو یې د هغو د ځمکې او د هغو د کورونو او د هغو د مالونو وارثان وګرځولی
تاسې د هغو د ځمکو او د هغو د کورونو او د هغو د مالونو وارثان وګرځولی او هغه سیمه یې تاسې ته درکړه چې تاسې هغه هیڅکله تر پښو لاندې نه وه کړې او الله په هر څه باندې قادر دی. حضرت رفیدې انصاري رضی الله تعالی عنها خندق ته نږدې خپله خیمه درولې وه او څه وخت چې سعد بن معاذ د خندق په ورځ ټپي شو او دغه ټپ هغه ته د ابن العرقه له لاسه ورسید او الهي پیغمبر په مسجد کې پر هغه باندې خیمه ووهله او له نږدې به یې د هغه کتنه او پوښتنه کوله. څه وخت چې الهي پیغمبر له خندق ستون شو نو خپله وسله یې کیښودله او غسل یې وکړه نو په دغه وخت کې جبرائیل علیه الصلاة والسلام ورته راغی او محمد رسول الله ته یې وضعت السلاح والله ما وضعناه اخرج الیهم. جبرائیل علیه السلام رسول الله ته وایي آیا تا وسله کیښودله؟ پر الله سوګند موږ نه ده کیښودلې نو هغو ته ووځه. الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته وایي فعین چیرته؟ نو جبرائیل علیه السلام بنو قریظه ورته اشاره وکړه نو الهي پیغمبر د خپلو ملګرو سره چې ورسره د خندق په غذا کې ول بنو قریظه ورته ورغی او د 25 ورځو له محاصرې څخه وروسته بنو قریظه د الهي پیغمبر د حکم په منلو شول او هغه د هغو په باب حکم او فیصله سعد بن معاذ ته وسپارله. نو سعد داسې وویل فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تصبح الذرية والنساء وتقسم أموالهم. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله. سعد بن معاذ وایي زه حکم کوم چې جنګیان ووژل شي اولاد او ښځې اسیرانې ونیول شي او مالونه وویل شي. نو الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ویلي لقد حکمت فیهم بحکم الله په تحقیق تا د هغو په باب د الله د حکم سره موافق حکم وکړه. بیا سعد دعا وکړه او ویل ای الله که تا پر خپل پیغمبر باندې د قریشو له جنګه څه پریښي وي نو ما ورته ژوندی پرېږده او که تا د هغه او د هغو ترمنځ جنګ قطع کړی وي نو ما خپلې خواته قبض او مړ کړه. نو د هغه زخم په وینو بهیدلو شو او د هغه د زخم اندازه د غوږ د والۍ یعنی د غوږ د والۍ د حلقې په اندازه وه. نو سعد خپلې قبې یا خپلې خیمې ته چې الهي پیغمبر ورته په مسجد کې درولې وه ورغی. حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ویلي دي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم او ابوبکر او عمر سعد ته ورتلل او زما دې پر هغه ذات سوګند وي چې د محمد نفس د هغه په لاس کې دی چې ما د عمر ژړا او د ابوبکر ژړا پیژندلی شوه او زه خپلې حجرې او کوټه کې ومه او دوی په خپلو منځو کې داسې ویل څنګه چې الله رب العزت فرمایلی دي محمد رسول الله والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. په دې آیت کې الله رب العزت د مؤمنانو او د صحابو کرامو ستاینه او صفت کوي. نو ځکه محمد رسول الله او ابابکر صدیق او حضرت عمر به سعد ته ورتلل هغه سره به مینه ښودله او هغه باندې به ژړل. نو بېشکه الهي پیغمبر ویلی دی چې اجعلوا سعدا فی خیمة رفیده التي فی المسجد حتی اعوده من قریب. سعد د رفیدې په خیمه کې کړئ چې په مسجد کې د څو له نږدې څخه د هغه عیادت او پوښتنه وکړم. حضرت رفیدې انصاري رضی الله عنها د سعد په خدمت او علاج کې وه او څه چې وسه یې وه د هغې رعایت کوه او د هغه د دردونو په سپک کولو کې وه. او کله چې به الهي پیغمبر صلی الله علیه وسلم ولیده چې د سبا د مخې د هغه خیمې ته راځي او پوښتنه کوي کیف اصبحت یا سعد تا څنګه سبا کړه ای سعده او چې به شپه شوه نو ورته به ویل کیف امسیت یا سعد تا څنګه شپه کړه ای سعده نو سعد به ویل الحمدلله بخیر یا رسول الله. نو هغې به په دې سره ډیره خوښي ښودله. د رفیدې په دغه نیک خدمت د هغې سترګې به سبا او بیګا کې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په مبارک مخ لګېدلې او ډیرې به خوشحالېدلې. او رفیدې په خپل دغه خدمت سره دا نه غوښت چې د هغې صفت وشي او قدرداني وشي ځکه هغې یقین درلود چې الله تعالی د نیک عمله سړي اجر نه ضایع کوي او دا ورته کافي ده چې د خپل خدمت په مقابل کې د زخمیانو پر شونډو باندې د خوشحالي اثر وویني او وپوهیږي چې انساني او اسلامي مسؤلیت یې ترسره کړی او څه تقصیر او کمی ورڅخه نه دی شوی.
نو حضرت رفیدې انصاریې رضی الله تعالی عنها د سعد په باب خپله انساني شریفه وظیفه ترسره کوله او بیا مرګ ور ورسید او د مرګ داعي او بلونکو ته یې لبیک او ښه راغلاست ویل. الله دې په سعد باندې او همدارنګه په رفیدې انصاریې باندې ورحمیږي او الله دې جنت د هغو ځای وګرځوي. نو قدرمن اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند نم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. وړاندې کړه تاریخ د صدق د صداقت مثال، وړاندې کړه تاریخ د صدق د صداقت مثال، وښیه جهان د عمر د عدالت مثال، وښیه جهان د عمر د عدالت مثال. شرم او حیا د ملائکو له عثمان دی بلبل مشالونه دي. شرم او حیا د ملائکو له عثمان دی بلبل مشالونه دي. دا جهان دی تعالی اصحابانو نه روښان دی بلبل مشالونه دي. داسې مشالونه دي چې لمر ورته حیران دی بلبل مشالونه دي. زړه مې راته وایي چې همیش وایه علي علي، زړه مې راته وایي چې همیش وایه علي علي. دا شیری خدایا دښمنانو یو طوفان دی بلبل مشالونه دي. دا شیری خدا په دښمنانو یو طوفان دی بلبل مشالونه دي. دا جهان د تعالی اصحابانو نه روښان دی بلبل مشالونه دي. داسې مشالونه دي چې لمر ورته حیران دی بلبل مشالونه دي. من محمد عالم ته د خدای دین را رسولی دی، هر یو صحابي له دې عهدې څخه وتلی دی، هر یو صحابي له دې عهدې څخه وتلی دی. كلهم عدول دا د هر عالم بیان دی بلبل مشالونه دي. كلهم عدول دا د هر عالم بیان دی بلبل مشالونه دي. دا جهان د تعالی اصحابانو نه روښان دی بلبل مشالونه دي. داسې مشالونه دي چې لمر ورته حیران دی بلبل مشالونه دي. داسې مشالونه دي چې لمر ورته حیران دی بلبل مشالونه دي بلبل مشالونه دي بلبل مشالونه دي.